السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو، الله تعالی دې وکړي راته چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. لیدونکو، نن د په یو زړه پورې ویډیو سره حاضر شوی یم چې هغه د میسنجر 2019 نوی اپډیټ دی چې ډېر ملګرو ته لا معلوم نه دی. ډېر فایدهناک اپډیټ دی، خاص بیا د هغو کسانو لپاره چې د شپې ډېر میسنجر کاروي، یعنې میسیجونه ډېر کوي. نو میسنجر هم ډېر ښکلی ښایسته ښکاري پرې، نو سترګې مو هم نه در خرابوي. هغه ملګري چې دا اپشن په میسنجر کې نه وي، هغوی کولی شي چې خپل میسنجر اپډیټ کړي. بعد له اپډیټ نه دغه اپشن پکې پیدا کیږي. نو راځو ملګرو د ویډیو په طرف. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو څخه زه وړکۍ غونته هیله کوم چې ټیکنیکل محمدي چینل له سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان ووهئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې زما تاسو ته په وخت در ورسیږي. را به شئ تاسو ملګرو خپل میسنجر ته. چې خپله میسنجر ته چې کله میسنجر ته راغلی، دغه عکس پاس وینئ ملګرو، دا چټ څنګ کې د هر چا د پروفایل عکس به همدغه خپل پروفایل عکس به وي، همدغه عکس باندې تاسو دلته کلیک وکړئ. چې کله مو تاسو دلته خپل عکس کلیک وکړ، دا ډایرکټ موډ اپشن تاسو ملګرو وینئ، دا به تاسو دلته آن کړئ. چې کله مو دا آن کړ، ګورئ ملګرو، دا میسنجر مو بلاک شو، تور شو. د شپې لپاره تاسو کولی شئ چې داسې بلاک میسنجر نه کار واخلئ، تور میسنجر نه کار واخلئ، تر څو چې ستاسو سترګې در خراب نه کړي. نو میسنجر مو هم ډېر ښایسته ورسره ښکاري. او که غواړئ چې بیرته بیا دا میسنجر سپین کړئ، بیرته تاسو دلته راسئ ډایرکټ موډ ته، بیرته یې آف کړئ. که غواړئ چې بیرته آن کړئ، همدغه رقم تاسو آن او آف کولی شئ. د شپې لخوا بلاک کاروئ، د ورځې لخوا سپین کاروئ. نو دا ډېره ښایسته نوی اپډیټ ده د میسنجر ملګرو، نو ډېر ښایسته ښکاري. نو تاسو کولی شئ چې فایده ترنه واخلئ. نو ملګرو، دا وه د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه سوي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ در سره، او که کومه پوښتنه لرئ راته کمنټ کې ولیکئ. نور مو وخت نه نیسم ملګرو، الله په امان.